زر صاحب دا چیرې یې چې نه معلومېږي کورشاد یې داسې ورک یې ګرسري کې یو سپین ږیری ته یو یې بغل ته ناست دا نه دی سپین ږیری سپین ږیرو رنګ یې وربد کړی هغه به ځان په سپین ږیرو کې نه ثابت ته د سپین ږیرو رنګ یې وربد اوس که زه ګیله وکړم باره دې دیم طرف نیسي چې معلومېږم زه نه که ته نه معلومېږي ږیرې ته مه ځه زه خپله موضوع درته وایم تا ونه معلومېدې زه نه معلومېدم که تا ځان نه راباندې برابر وي ما به څو واره دروازه ټکولې بابک کوټه ولا نسته بابک وتلی دی کوټه خو خلاصه کړي ولا بابک نسته وایي چاته یې مور خلاصوي ولا مجبور یم لاړم یا نو ته به داسې وخت راغلی خو زموږ د مجلس وخت معلوم دی دا د عبادت صاحب ته مور معلوم دی و مجلس وخت دی معلوم یم نو ته به وروره سهار پر 10 بجې راغلی چې بابا هغه زه وځم ته چیرې وځې سهار پر 10 بجې په دا شنه یخ په دې ګرانه ګراني ځې چې خامخا یو دوست ته یو قریب ته یو پوښتنه پر کوې او بیا اوس خو داسې نه دی اوس خو چې کور چې دا 10 بجې خلک راسي بابکه راځه ځو پلانکي یو ځای ته پر پلانکي عرض کړی دی هغه پیسې نه ورکوي بیا ورسو ورور یې ننواتي قومي مشر هم درسه جوړ سوی د قومي مشر خو د پخوا څخه هم وم نه دی ما چې پخوا چان تن نه راکوي بندې خلاصې اوس نو نه پخوا خو ګرد کیسې چامیانو خلاصولې نه دی دا قومي مخورو سپین ږیرو ته چا چندانې واک نه ورکوي انا اوس په هغه موضوعاتو کې ګای وختي وځم خلک راسي او څنګه یې کوي نو بندې ورخلاصوې کې نور یې سر وربندې بالا خو چې هغه سر مو په خلاصي تر هغه حده یې ورخلاصوو که داسې که زموږ سویال ورې سولې بیا خوا دې محکمې سته یا خو بندو په دې کې به داسې خبرې راځي وایي ما دونه پر باندې دي هغوی زه نه لرم یا وایي دونه تاوان یې را رسولی دی دی وایي زه اوس وس نه لرم نو دا چې بندې ورخلاصي دا نو بیا جیب خلاص کی وای دا غدا تاوان از ما ده خو خبره خلاص یا هغه خو بیا دستی موږ هغه بنځي خبر کو اوس خلک معلومیږي ځین ډیر کسان په خوام د عادت چې هر څه به درلود ولې سینه لرم چا پیسې په پور کړی و چې ونسته دا باندې هغه د غری چات سره کې باندې کې میاڅ ابکه ستا خبره خو ما پرېر دی وارز ما خبر از ما خبر بس مې یری کاکا ته وای چې ګرځي زه دا وایم وای مور د وجه په نه دی خبر دی ستا په دې څه خبر دی وای زرا سم ته ما درته ویل دی ستا طرف نیس دا اسکار دی بابا کنه خو ما دا غوې نه دی دا خبره ده چې زه نه يم د هغه وخت را دا چای ته زور ولار سم که یا زرغټای می د ساره استاستولې دی په سودا کارونه استام درزم یا غیر سره السلام علیکم خدای مرا ولا شنه چای جرا چوا ساده ټلیفونان سمش په عذاب سکی وای عمر ډیر دی یا د ولې مدیر وای عمر ډیر دی یا د ولې مداوس بیا وای تا دا اوس ملاجت ورته دې مشاعره ده وامزار صاحب خدا سدي د دغه څه ته ناراضه دا به مخکې راتلې یو شعر به دی ویل یو کاکړي غاړي به دی ویل نو اوس زای خالی دی په دا خسته ده د بیا څنګه شیرونه یو واره کې 15 میاش په دا یو شیر مغزره شیرونه مور دی تیریږي دریغه بیا راته احمد شاه بابا شیر دی سید شیر د احمد شاه بابا دی سندره ناشنا سویل د بار غړي راته او ما کاکا ته دا پرې دا یو شیر دی بل وسه بیا دا کیسه موږ برني مایور پرېکی زه ابا خدا سیو کډو ته ډباره واچي اصحاب خراب دي د بل په دا وګي زیاتره او پیږي سجب ودا زرغټي څه صاحب خراب دي اصحاب هغه اصحاب نه درسم دا مغزو یې درسم کاکا وته به انت بلاړي اصحاب نو د بل په دا وګي زیاتره او پیږي مغزه خورلې دي اوس سم خبر وته شیرونه باد پر لګي شیرونه باد پر لګي یا بابا غلطه کې یا تکراری خیال مې ولا شاته چیرې ورک ویاله ورک راست جنجال نه ورکی خدای را ودی پیژندلم په خیر راځه چیرې وزه چیرې وم د خپل بلاړې تر کاناډا تیر سو بیرته رالی یا ته ما ته دا وای ما څه وخت استولې وې ما ته ګلاسو ته پورې سره وړل چې مال کوړه 15 منه پټاټې یوسه یو څو هغه پارسله پیاز یوسه تا پټاټې 2 منه راوړي وي او پیاز دیم کم راوړي ا پیسې دیم سره دوري ور دا شان دي کم ولې راوړي ټلیفون غواړته نیولې ولک چې نیټ میټه پاله کړی دي استال مسجد ورکړل مال نه ته ورکا نه به بار بابک ته ورکی او هغه پیسې خپل و دا شان ولې کم و را روانم بابک استا قربان سم خلګو را وګرځول شه ابا خدای دې خیر ولې را وګرځول زرغټه
ځان ته مې وکتل چې کمښت دی پتا کې بره راولاړ شولم ستا قربان سمه مال خیر کوي ولول ته درځه بابا لږ چې خوله در باندې پېښ شوه هغه د خپله غل دی خیر هخواته چې ولاړله به ول د لاس په ګاډۍ کې م راپورته کړی خو ډېر شان وه ول دغه دی ول د ګاډۍ سره دورې سه بابا غله دي ولاړه دی بابا که د جاوتې هغه راسن مسن چې یوه خوراکه ولاړله د وژې مرې بابا که اخر را دورې سوله مکم کتلی دوه او درې راغله هغه یو شی را داسې هسې کړي بابا لږ چې په دا کې وړې باره یې وداسې کړي کومه ژبه وایي داسې کوي ورداسې کوي ښه شی و بابا که نو بابا که ستا قربان سم داسې مې ورته کتله دی ورته ګورې پلا داسې کړي لمبرونه راولي داسې باره وم څه وکړم اوس زه ولاړ سم شیان در پرېږدم ول یا ودرېږه دا موږ ترلو دا ترازو دی ما هلته پوره راکړی چې ما ورته کتله غږ نه ووایه دوکاندار سم سړی و ول یا دا دغه دی موږ ګورو چې ته موږ دا ډمبر جوړ کړی دی دا بارج نه یې درون ډمبر نه کې خراب دا ولا ښایسته نو باره زیات و چې رښتیا سې دغه سړک چې جوړ دی دغه ګاډۍ نصیب پر تلای د لاس ته نو دا سړک کړوپی مال چې ګاډۍ یې کړوپی هغه مازدا یو دا بیا سول هغه خو نو د اوسپنو ډک کنټینران چې پر تېرېږي بس نو تا د ښه باره په دا خاطر شیان یې کم کړل ویې هم ګرځولی اوسه ښه شناخته یې نه په دوی پیرې کې یوسه اچل مټه نو داسې کیسه مطلب بل وخت چې زرغټه دا درواغ وایي نه کې دا سر و بر سر ورسموه مثال وایم نو اوس د لاس ګاډۍ وګوره هغه بیا په کوڅه کې بیا اوس ترازو پروت چې وده دا ډمبر خراب نه کې ترازو خو به یا هغه دی د سیلو سره پروت یا به اخواته چې ښار ته راداخلېږي هغه هم دا غټ مټران دغه چې بارونه هغه دوه چسره تړلي هغه دوه چې پر سر یې مټرې بیا پاپک پرې شي بیا بل شي بل مټر پرې شي هغه مټر ماما مې وخت غټ موټر چلوي خلکو به دوه سره تړلي وه د به درې مم پسې چینګه کړي یا د دوه کړه یار د ګاډۍ به ځینې جوړه کړې کاکا نو بار دی چې وړې هم چې 500,000 ګټې ښه دی که 80,000 چې ګټې او یا ښه دی چې یو سړک خرابېږي ښه دی که ګرده یا چې ګرده خاوند زر صاحب ستا خبره په خوله کې د ګلاب جي بابک چې غاښ پر ونیسي موټربانې خو مردای کې ګرځو موږ په موټربانې کې زیاتره پیدا راکېر شو ام یو تجار دی ماته شی په لاس راکې زیاتره چې دا ورسو در کندهاره زه د اراده خاجره روان یم ام چې یو د یوه تجار مال راوړم که د دوو درو در راوړم ښه دی بابک او یا څنګه څه دی وایي هغه څنګه څه دی وایي غټه ګوله ثواب لري همسایه هم حق لري د دې ګټې ته شوقي یې دا ښه کار دی چې ته د هغه ځای سامانونه ته دې ځای راوړې خو دا سړک ته بیا مو ګوره دا بېرته زما او ستا په پیسو په وینه جوړ شوی د دې دپاره خپل مقدار ټاکل شوی د نظر واوره چې دی څه وایي دونه خو نو بیم داسې بې انصافه به دی هم نه یتمن یو ستا ژبه جار سم پر دا هر ځای مې پرچې ورکړې ده پر هر ځای مې ترازو یې کوي ورکړي چې پر هر ځای مې په یوه سره پوستو والاتو پیسې ورکولې یو دغسې نه وینې راتېر شوی هغه دا اوس دا څو عمر نه مې حسابه چې زما موټر باندې پرېښې ده زه نه یم پر تللی پر دا لایم باندې اوس حال نه په اوس چې ښه سړکان خراب کړل وای اوس نو زه نه یم پر تللی کنډو کپر سړکان یې راپرېښ خو دا کیسه ده نه دی اوس هغه وایي ګورته محصول خو به خود ورکوي هغه کوي مالیه به خود ورکوي دا ډامبر چې جوړ شوی دی دپاره خپل مقدار دی چې نور وزن باید وا نه چې دا موټر ما اورېدلي دي بابا که خپله خو نه یم تللی وایي دا زموږ د ملک څه چې ایران ته یو شی اوړي د یوه موټر بار هلته پر دوو پر درو موټرانو تقسیموي چې د دوی در دا باډر ور ورسېږي هلته بیا سر تقسیموي هلته بیا دونه بار ته اجازه نه ورکوي لکه دا موږ شور بار کړي نو دوی بیا وایي هغه د خپلو سړکانو غم اخیستي خاوره د کلک خلک یو دغه خبرو خو موږ واخیستو بابا که غر کې کړل ډبران مونږ کلک دي نه دی هغه داسې لښتیان اوس پکښې جوړ دي نو په کار دا ده دا خو بختیم دا ترازو پروت پخوا به یو چا ما مو سره کېدی ترازو والا به یا پیسې یا بل یا داسې اوس وایي داسې اوازې دي داسې خبرې دي که وایي اوس یې خورا دا قانون پر سخت کړی دي دا وزن وایي ورکموي دغه ګوره د قانون سختولو یا د قانون پلي کولو دغه اولیتونه دي بابک چې ښار د دروند موټر راپرې شوی بالا که خدای نه کرده په ښار کې چپاسي چې هغه یو سپک موټر یا هغه برابر مقدار موټر څونه تاوان رسي د هغونه څو چنده تاوان رسي
سړک به سړک خراب وي ګرده کارونه دغه ځای څخه ګډوډ کېږي دغه دا سړکونه دا د کابل چې به تللو دغه سړک خو یو خو دغه څه خراب بل به بیا دغه داسې جرۍ پکښې دغه سوي وي نه دا چې ما معلومات وکړې انجینر ته مې مال دا وجول دا خو دا د وزنداره موټر په تېر یوازې د ښار داخل نه دا غټ غټ ښار بل ولایت ټوله سړکان هغه د کابل پر دلته دا کلات چې به تېر سولې خورا دا سړک خراب دی شاجوی کې ډېر خراب تر شاجوی لا اخوا شاجوی ګنج ته ونونه د بادامو سرای و ګنج دا ګرده نو هلته دا سړکان داسې دغه سي مال دا ولي دا دغه وزنداره موټران چې دا خپل وزن اضافه پر تېر سوي دا د ډامبر یې خراب کړي نو اوس بیا چې ما کتله دغه ورته درولي وه داسې ماشینانو دا دغه یې توږله سړکان دا چرې اوس زه ولا نه یم تللی په دا ډېر وخت نه یم تللی یو لاس یې کړي دي خو مشکل دا دی چې نو خا د سر ډامبر یې توږلی دي خاماس ولا یعنې خامه نه دی خو هغه شګي وه دغه ستا خوا سر هغه په اصلاح هغه لیاب یا هغه ډامبر چې هغه دې سره نیولي دي هغه یې ځینې توږلی دي اوس نو که بارانونه اوسي واورې اوسي خو دستي بالا دا ډامبر باید بېرته د ډامبر یو لاس په تېر سي نه دی ګلماله مازې غواړي ګلماله غواړي نور خو نو انجینران ښه به پوهېږي مازې هغه انجینر ول دا چې بېرته دغه سي باره سمیږي نو دا سړکان دا لارې دې ته باید موږ ډېر متوجه سو چې باید اول کې خراب نه کړو بیا که خراب کړي هغه باید جوړ کړو او تجار یا مثلا دا موټروانان باید موږ ولس باید خراب نه کړي ولس او چارواکي باید جوړ نه کړي رغمه لري شاباش بګه په پښتو کې موږ یو متل لرو وایي څه انا زړه وه څه میچن چاړه تېره وه چاړه تېره وه اوس هم دا سړکان چې جوړ سوي اول خو په هغه معیار چې باید جوړ سي انجینر اول درغلي پکښ کړی او بیا وروسته پر هغو باندې کوم موټران چې تېرېږي وزن یې تر خپل ټاکل سوي اندازې ډېر اضافه وي نو د دواړو طرفه یو مشکل موجود دی حتی په ښار کې یا د ښار څخه د باندې پر لویو لارو باندې د ولایتونو ترمنځ چې کله موټران تېرېږي یو سړک په ځینو ساحو کې خراب شوی په ځینو ساحو کې بیرته سم پاتې چې بیا وروسته ما معلومات کړي هغه مختلفو کمپنیو جوړ کړي و دا یوه ټیکهدار د ژر خراب شوی دا بل هغه په سي معیار جوړ شوی هغه سړک تر اوسه هغسې جوړ پاتې په ضعیفه معیار جوړ شوی و نو هغه ستا خبره ده یو څو خو دا زموږ ټیکهداران دا خو دا سړک چې د کابل لا جوړ دی دا خارجي کمپنیان تور کړي وه په دې کې ما هم دا معلومات وکړي ول دا د کلات څه بیا تر هغه ځایه پورې چې دا خراب دی وایي دا د ترکیې ملک یو کمپني نو مال ترکان خو نو هغه دی خپل ایمانداري ثابته کړې ده اوس دا سړک سره راوخته دی د دې نوم په پروت چې ماشاءالله ښه کار یې کړی هغه خو د هغو دغه خو زموږ خپل خلک هم دا خپل چې ته بلا اخیست بابا ستا خبره پر ځای ده موږ چې دا بارونه پر راوړو په دا موټر کې دغه شیان راوړو خو پر لارې به سم نیمه زیاتره روپۍ دغه مصرف چې به موږ کوئ دا به زموږ ته پر لارې تللې خود بتللی نو دا خروش باره تاسو تر سړک کښې کاکا چې اتیا زره به مو کلیان اخیستې وه 40 زره به زموږ ته پر لارې کې خرڅولې دا خروش باره دی تر سړک کښې نو څنګه لالو ماما بله کیسه دا هغه پر تجار و هغه شانته ده نو اوس پرېږده ته دا ځوان یې ملامتوي اوس ورته ګورم دلته تاسو ته ډېر تاوانونه اوښتي دي خو دا په هغه موټر کې چې تر خپلې اندازې اضافه وزن واچول سي دا نه یوازې دا چې سړک خرابېږي بلکې داسې پر دا لوی لارو موټران موجود دي چې اوښتي دي ستاسو موټران به هم اوښتي خو دې موټر ته تاوان کړي دا ګوره څونه ښه خبره رغمه لره تا یې به د پټاټو ګاډۍ در کوره سمه واري موټر چې به سوی دی لکه دا وایي چې به څو پلان به 15 زره افغاني په کرنګ راپورته کوي پلان 15 زره افغاني راپورته کوي دا خکمې کندې ته ورچې نو بیده به بیا حتمن یا ډب ټی راځه ووالی نو هغه ډېر دروند و پسې جول یې ډب ووالی جول یې ووالی بس دی په دا بغل ولاړ نو خدای کیسه ده زموږ بیا وخت کلا ته راتللو کیسه درته کوم زار صاحب چې ماما به یادې بابا یا تا نه یادوم تا بیا ولې ما سر خلاص تا ولې دستي په وړو کې شګه سول ما سر خلاص انو هغه ټونیس موټر بس بابا که دستانه کار د بلاس کیش کی دا خو دې ساتي دې باید چې ما ته درد رانه هغه ونه وام بس را روانو موټر بس تونیس موټر دی 2-3 شاته ناست شو اولا ډریور خو نه دی خو دغه انډیوال مو دی خپل دغه موټر دی ورته ناست دی روان دی خو دا پلونه ډېر یو ځای دا موټر داسې روان دی یو بل انډیوال هغه دغه داسې کوي ولا مال څه کیسه ده ول واچوي چې غږ پر وکړي موټروان بیده دی غږ څه کوي برای بریک د ورځې ولې کاکا څه
وای ښه چې غږ وکړ هغه بیا مخ ته خښتي نه رویدي. کني ورچولي یو چې ورته مل کاکا ولي ول ولا داسې خوب راغلی ته ویل بابا کیسه خرابه کړله ته ورسره راغلې ما په خاص زه ورته ناست وم دا موټر نه چلوي ګوره لالو ماما سهار وختي ولاړو و هلته مو څه کار و نو نه مو د سهار ناشته کړې ده نه مو غرمه ډوډۍ خوړل ده را روان غرمه ماپښین پر 3 بجې نو باره به د موټروان څه عالم د دې خوا سفارم دا خوا سفر الله ستړیا بس د خدای پازل داسې اوسو موږ بیا بل موټروان هم درلودی الله هغه بیا داسې و چې نامي هغه یو چې ژر موټر تر وخېږي موټر ته حرکت وایي دوړ تاسو زده کړی او نو دلته چې به د ده سترګې نیامې سولې هغه بیا سټرینګ ته ناست چې د هغه به ما بیا به دی ناست دلته چې دته موټر په لاس وله چې ولا سار وختلی یا نو نیکه به په ویډیو یې چلوي په ژوند بازار صاحب موټر مه چلو ولې ټایر ډبره څنګه اخلي ښه ټایر ډبره د شا ټایر نه دی دا ډبره اخلي خامخا او خود یا دا خې بیخي زه څنګه یم دغه یا ټایر راسته چې د مور شیدې سلالو ماما څو وار ښکار ته رسېدلی په میله په میله ورسره ولاړلمه جیب یې خطا کړی دی داسې خطا کړی دی بابا که یو وخت هم دا موټر چې چیز روان دی داسې لکه کاغذ سپک نه معلومېږي یو وخت داسې بابا که داسې وکتله ټایرونه نسته څه کوي داسې چیز روان ټایرونه یې کسې نه کې لږ کرار کرار ټایرونه نسته هغه خالي هغه ولکپونه د څه شو ویلان دغه سره تک سپین زه ورته وایم لاړو ماما ټایرونه نسته وایي نسته دا پرېږده دا څنګه ګیرونه خیر روان اخر به زه موټر نه و تس په داسې روان قسم ورته وایم ما نسته چې دا قرار کړی دوی بک هغه خړه بار هغه نارې تا چې زه په ټک ټک بازار کې روان ټکه 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 نو د ده چې د مور شیدې چې په موټر کې خورا نامې بیا هم راوګرځوئ بیا هم راوګرځوئ ټایر نو پر ویلې موټر چلو ټایرونه بیرته چې د کابل نه سره راغلو خو دلته په کلار کې ځینې دغه سي وه خطا سي وه موږ په دغه کې خبر شولو په سالار کې څه کوي نو بیرته چې راغلو بیا وریا پنچرمین ته پراته وه اوس په دغه پر ویلانو باندې هر څه پوهېږي اوس دغه ټایم بیا زرغټۍ خو چې دی رسېدلی سړی دی سس کیسې خورا ډېرې دي سس چې سر راځو د کار خبره دا د وحدت صاحب خو نو پېژني ما اوس دغه درته ویلی چې ملګري چې یو بل سره معرفي کړي ښه خوند کړي نو ډېر داسې عابد سړی دی عالم سړی دی وحدت د نامه څه معلومېږي او پیر هغه خو نو زما ډېر وخت اشنای دی ډېر راغلی دی ول بابا کول کوټې دا دې راول مال راغلی کاغه چای وي خو چای بر سره چشي کاغه بیا غیبی دادی بیا غاسه چې بیا شي ډېر راستولي یار هغه صاحب کور ودان بیا نه زولي ول شجه مستعمل و ول ما شام ډوډۍ پخ کړه د مال و بره شجه را کړل اول 1500 افغانۍ جلا راکړه ول دا بیا بابک ته ورکه خوراکي ول مفلس ول زنګ راوالي 1500 دا جرنګ در بدی بابا که به دا کلی به مالک دا غړیوال غاړه به کډاس دغه درته بوغي دا هغه خو ما درته دی بیا دغه دی بیا څو ورته وایي دی د موټرانو مستري دی نه دی ما دغه درته وایي چې دی دی نو داسې نه کړه معرفي چې څه مصروفیت لري به چې شاخته دي مصروفیت خو اکثر بېکاره هغه به خبرې نه سره کوو خو خبر دا زه چې پیر هغه مال د موټرانو د غټو موټرانو کې د کشني بالا خو دی چې موټر هغه څنګه وایي چې هغه در سلنګ سره دود راوځي د بالا دی په پوهېږي یا د بابا که نو خدای دې لالو ماما د غټو موټرانو مستري به جلای د کشني د به جلای یو خو هغه بیخي غټ پیر هغه ته ولې څه نه وایه غټ موټران باندې ښه پوهېږي که کوچني موټران باندې ښه پوهېږي غټ موټرانو دا دی غټ ما په دا خاطر دا بس د سروکار دی او بابا بخښه دا غټ موټر چې ودره دا ټس چې وکی پتا اړه نه لري ته چای راواچو پیر هغه څه وایي دی دا اواب راکې و ته دې اواب راکې نه واغه ټیرونه د ټیرو وایي کړه ته پرې د خدای کړه چې بابا کوم ام ته مستری کدی مستری دې موټروان دی هغه مستری دی ما ودې به کنه سر ودا در صاحب دا د کی شاواله دا د دسوال د بابا شه هغه اداري موږ په دې نه پوهېږو نه په پیسې او
څه عبدالرحمن و عبدالرحمن دا ښه تخلص یې اوس ماسې به جشیم. داسې سخت تخلص یې دی جشیم جشیم دیم بس ته ډېر راغلی زموږ ته انډیوال دي انډیوال دی والا ټوله موږ خو انډیوال کېدلای شي ته سپین ږیري سړی ته نه ما زموږ انډیوال شاید هغه بابک ته پار راځو سپین ږیری دی خو دغه بابک سیرته کوي موږ شی به نیوز د کوه وای کوم مرغان سره کښینې زه تر وګورې چې بڼه سره ورته هغه تاسو سپین ږیري معنا اوس څنګه پر څنګ ناسې نه دی در ما ډېر سپین ږیری ما ږیره توري هغه بل پهلوانه کا ږیره توروله شپاړس ګوتمۍ چې به په ګوته زه تر روپۍ دی بابا که تا به دوه په کار دغه اوس هر ځای چې باید راواړو کې سره ځم هغه خو زم دی وای در سره ځم خلکو له غېږ را سره وباسه یا د غېږې خو د غېږې ځوان دی نه دی د غېږ دی نه اوس مې دلی دی اوس دا شي شه ما ټول دی ځان شي زه د بونو یو بل اقتصاد درته وکم دی نه زموږ خانه را خرابې وای ما څه وکړل اوس نو بستا د اقتصاد درته کوم دی چې دی شه یو څو عمر تر مخه خورا طبیعت خراب ولې لاله ما دا طبیعت خراب پاسپورت مې وای باندې کاکا ته پاسپورت څه کوي چې په یاد کې 2 ساعت نن په لین کې ولاړ دا پاسپورت ته څه کوي پر کومه خوا ځي خو هغه د الکوان کاروبار کوي او ته بیغم متناسه خپل ماغه دی ټاکو ټوک ته پاسپورت مریض یا خارج ته ځي یا داسې خو دغه خوم بندي وي دا عمرې و دا اجو دا کرونا مو هغه مال هغې خوا ته خوم نه ځي ولو نو مال پاسپورت څه پکې باره ول ښه دی چې پروت دی وای داسې نه دا ملک سره دغه کېږي باره به ځان سره ګوښه کړم مال دغه ما بابک چې اوس جنې یو څه د جپان سي هغه ورځ نو زرغټې زه ولیدلم وای دا مټر چې پاسپورت د دفتر مخ ته ولاړو چې ما د تیمور جوړوم پاسپورت کاکا د څو شي مو دې بکس زوبه خواته به چې بار په خارج کې په تیارې کې به مټرم را سره بیا د استاد بانډار خالق وا کاکا چاته لاس ورکې چې او کښنه جوب لرم کاکا دلې د ښکار ته زبک زم راسم چې شو م جوب تی دا شاروخ پیچکش دا بیا ولاړ شاروخ پیچکش نو ولا بابا که د پاسپورت خبر دی یاد کړل نن سار ورلم بیخي اوږد کتار ولاړ او پکښې ودرېدم وخت بیا نوبت را ورسېد بیا وخت ډوډۍ ښه بیا د مسؤلینو ډوډۍ خوړله بیا ګوړی موږ کښېنستلو لمونځ او داسو سره کیسه به نو پاسپورت یې درکوئ که ما زه یا عریضې مو دغه راخیستلې بیا ډک کېږي فورمې عریضې فورمو ته تون راشو یو فورمې په دغه بازار کې پیدا کېږي په دغه کاسخانو کې هغه بیا بل ستړیا لري بیا ټاپه نه یې پروال شوی ښه بیا بیرته ټاپه کوي نو تر هغه خلکو د اسانه ګڼلې ده چې اول دغه ټاپه سوي فورمې راواخلي بیا ډکېږي دی بیا ویله ول دا څه دي په انټرنیټ کې دي که آنلاین دي که چې په دې کې هم دا ډکېږي دا اوس کېدای شي خو دا د برقي تذکیرو دا هم اول دغسې کاغذي طریقه جوړېدل بیا دغه آنلاین ته واوښتل نو دا هم کېدلی شي خو نن خلک فورمو ته ولاړو بیخي راشو نو دا دی نو کار سمیر زه تر روپۍ دی بابا که زوبر سره خواته به غورځو کاکا دلته خو حالات ولې د ملک چاته پرېږدي و موږ دا چې ولاړو دغه چاته پرېښود تات زه به تاته پرېږدم زه تر زرغټۍ وپوښته په دا مزیرو کارو کې د ده خورا غټ لاسي بابکه ستا قربان سمه ما خو توبه وکښنه د چیش ملک سره ځي یا خپل ملک سره خارج سره ښه نو تا د مټر څنګه ویلي د پاسپورت ریاست مخ ته تا چیش کول هلته آفرین زه ورتلم د خارج خلکو ته دې سر خلاصوي چې مه ځئ خارج د دفتر سم نفرت کوي ښه بد دی نفرت په خاطر ورغی دا پاسپورت دفتر ته بد کتل بابکه ځان چې ته خبرېږې نه به لالو مامایي نه به زرغټۍ یوازې به په دغه کوټه کې نه دواړه به فیلیپین ته تللي وطن به تا ته در پرېږدي چیرې بنګلادیش ته یا په تا نه یم خبر د ځای را معلوم دی لندن دی خو په موټر کې ځي نږدې ځای ځي ښه تیاره کې نو نږدې ځای بیا پاسپورت څه غواړي خو د هغسې ما یو زر کالدار یا پولیس ته ورکوي هغه غوټه وړی دی هغه غوټه وړی دی داسې شي
غزني خو پاسپورت نه غواړي ته ولې د غزني ته ځې اوس پاسپورت جوړ دی غزني ته ځي زه او خو تام فورمې یا ډکولې تاسو خبره ماته ودروله یا هم تام فورمې ما ډکولې راپور پر جوړوي شه خبره داسې ده اوس دا خو نو هغسې په ټوکو کې دا خبره یادېږي نو ډېر کسان رښتیا هم دا پاسپورټونه بند وو په دا ولایتو کې اوس وایي سره شروع سوي دي نو وختي خو په کابل کې هم یو څو عمر بند و بیا شروع شول نو مراجعین ډېر و د پاسپورټو ده او ډېر کسان خو نو دا دغه دي چې وایي مریضي دي موږ د علاج دپاره ځو ډېر بیا د تجارت په خاطر باندې پاسپورټ ضرورت شته خو خبره داسې ده پاسپورټ خو نه یوازې په سړی نشي کولی چې پاسپورټ ولري نو دی هر ملک ته تللی شي خو دا ملک ویزا مهمه ده نه دی نو چې ویزا نه وي پروا هغه د هر ملک ته په زرو ډالر غواړي په زرو ډالر دی یا د اکثرو خو سفارتونه نشته اکثره خو بیخي دغه نه لري نو نمایندګان دا شی نشته او بابکه دا کتارونه چې هلته جوړي دا کسان انتظار کوي یوه پروسه بیا داسې ده چې هلته باید د دوی د ګوتو نښانونه واخیستل شي بایومتریک شي نو هغه سینسرونه او هغه وسایل چې هلته یوازې د پاسپورټ په ریسپټ موجود دي په نور ځایو کې نه کېږي شاید ثبت نام د فورمې د لارې یا د بلې لارې څخه وشي خو په هغه ورځ چې د دوی بایومتریک اخیستل کېږي بیا به ورځي چې هلته ورشي خود به ورځي ځکه ډېر غټ کتارونه موجود دي او په اوس شپو کې ډېر کسان کوښښ کوي چې خپل پاسپورټونه واخلي که څه هم داسې کسان یو خاص پلان نه لرم خو ښه خبره ده چې پاسپورټ تیار دي پروت وي تاوان نه کوي تاوان خو به یا کوي یا بیا نه کوي خامخا تاوان خود نه کوي ځکه چې دا وخت سړی ضرورت شي ضرورت په وخت کې تاته نو بیا دونه وخت چیرې شي ځای پر ځای پاسپورټ خو ښه دی چې سړی پاسپورټ ولري خو دلته خبره داسې ده چې د هغه انګېزه چې د پاسپورټ په کم انګېزه کوي د کم هدف دپاره کوي ځینې کسان خو دغه رقم دي لکه زرغټۍ وویل لکه لالو ماما چې وایي بالا ځمه دا ملک پرېږدمه دا ملک نو نه جوړېږي نو زه ځمه سړی داسې فکر کوي لکه په ده چې جوړېدی نه دغه مور ته وایه نو خو باره وایي هغسې هغې په ما نه جوړېږي نو ولاړ یا خبره داسې ده په یوه فرد خو نو هغه په یوه ګل نه پسرلی کېږي دا خبر هم ده خو که دا یو فرد سره راټول شي بیا خو نو هر څه کېدلی خو دا خلک یو نیم دا فکر کوي چې مثلا دا ملک چې دی را جوړوي بیا بل څوک مزې به زه پکښې کوم نو که دونه کې تنګسه په دې ملک کې پر یو چا راسي یا مثلا غربت راسي یا یو بله موضوع یا دی دستي بالا ځم خارج ته په خارج کې دا پیښې دي بابکه دغه غربت راتګ پر یو ملک باندې یا مثلا اوس دا د وچکالي روانه د وچکالۍ سره اتومات کاختي تړلې ده د غنمو د نور خوراکي شیانو نو دا به تېروو پر ځان مبارزه به ورسره کوو په تېښته کار نه سمېږي خبره موږ دغه کوو چې اوس د لالو ماما دغه سوی دی چې دواړې پښې یوې پایڅې ته اچولي دي وایي یا زه ځم لندن هلته دا رقم ماله په لندن کې ملاکه یا موت پیسې سته یا موت ډوډۍ سته خواري به کاږې د دغه ځای څو چنده خواري به څو چنده مسافري به ګالې او هغه خو هم داسې موږ پر دا شکلو ولاکه میندې اوس نو چې متل یې نه دی کړی وایي چې نه لرې سړي څه به وکړي خوار طبیب بېشک خلاص اوس به نو بابا کې ولا نه زمزمه پر عیله کې نه کې طبیعت را سم کې بس ته ډېر د ګروم خبرې مو زیاتره وپیدا وکړلې کنې ته ځې کنې بالا زه ځم خارج ته ځم هله چې زمزمه وکړي بیا نه ځې یا بره پاتېږم دی خو دا رقم عادت لري دا یو نیم خلک نه دا د وطن سې داسې مثال جوړ کړي لکه هوټل په هوټل کې که خدمات کمزوري ونه دی بیا هغه ته نه ورځي بالا ځي په بل هوټل کې دا په مرګ نه دی موږ دغه چې دا وطن بس که زمزمه نه و دی ځي زموږ سپین ږیری زموږ مشر یې موږ ستاسې یو 75 روپۍ دی اخلو موږ بانډار سره ګوز له موږ سره غواړي دا ټول انډیوالان دا چې راغلي دغه د بابا کوټې ته بل موږ دلته څه مقصد لرو دغه ستا یوه پیاله چای موږ ته د سره زیات زیاتره روپۍ دی اوس مې ښه زمزمه راته وایي زړه مې راځي دا د زړه ګروم پورته کې څه نه دي زه داسې وم انډیواله زیاتره روپۍ دی چې کیسه درته وکړم بس کیسو نه ده بابا تو دی څه وایي بابک سره چې کښېنو نه یوازې دا چې طبیعت مو سم بلکې د بابک تجربو څخه استفاده کوو خیر اوسې ژوند کې لوړې او ژورې پر هغه دي نو زما یوه تجربه د زمزمه خو که تجربه بل هم واورئ نه دي نو خو هغسې تجربه مې د هغه ده زه په دا 40 کال د ملک نه یم وتلی ما اوس دغه چې په څو انقلاب تېر ګردم دریا دا دي تېر نو خو اوس به چې دا مازې نه کې هوا سړه سوې به بیا بابک نه وایي نو اوس به بیا کنې هغه زما بل ور راغلی دغه
کاکا مرزا کاکا مرزا کاک هغه د په جرمني کې دی دغه په امریکا کې دی او امریکا کې دلته چې راسي فلټر وغواړي په لام ګاډي ولته په چرګان نه پاسو خیر لا دې راول بابا خیر راولا هغه کړه ته چرګان پر ویلې دلته بیا خوري بابا زمزمه کې راځه مده یو ته ونیول سبا براسم یا اجازه واکه چې زم پر لیدون مار دی د ورځې پرنا براسم سترګې راپورته که اشنا یما زیګار دی ناوخته سو سبا براسم یا اجازه واکه چې زم پر لیدون مار دی د ورځې پرنا براسم باقی وو سبا بیا راځم تاته نن دې ځواني ده که رخصت راکړې ماته که ژوند باقي وو سبا بیا راځم تاته نن دې ځواني ده که رخصت راکړې ماته غني بادار د زړه پال خبر دی چارن لرم بیا براسم غني بادار د زړه پال خبر دی چارن لرم بیا براسم سترګې راپورته که اشنا یما زیګر دی ناوخته سو سبا براسم یا اجازه واکه چې زم پر لیدون مار دی د ورځې پرنا براسم پسی میا رب شیس ولیتنا کی بس داستا پلمن کوش کرا باکی پتا پسی میا رب شیس ولیتنا کی بس داستا پلمن کوش کرا باکی دیاری راز بپٹ ساتھ دائی ونار دی مجبور یم پغلا براسم تیاری رات بپر سات دائی ونار دی مجبور یم پغلا براسم سترګې راپورته که اشنا یما زیګر دی ناوخته سو سبا براسم یا اجازه وکړه چې زم پر لیدون مار دی د ورځې پرنا براسم شکر خاب پر سپین مړوان ستا ژاړم سید عبدالخالق یم نظر بان ستا کله به وکړم شکر خاب پر سپین مړوان ستا ژاړم سید عبدالخالق یم نظر بان ستا د مازدیګر موسم که وخت ستا د چکر دی سبا ماپښین که زه براسم
د مازدیګر موسم که وخت ستا د چکر دی سبا ماپښین خزا به راسم سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راسم بیا اجازه وکړه چې ځم پر لیدو لمر دی د ورځې په رڼا به راسم سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راسم بیا اجازه وکړه چې ځم پر لیدو لمر دی د ورځې په رڼا. کلامه یې جواب وکړه. ژوندی ساده څه د زړه زنګ مو پورته شو زیاتره وپېژه څه زر صاحب څه پکښې وایه پخوانی وخت یې راپه یاد کړي. زه خو هغسې بیده وم هلکه هغه چې کیسه درته موټر کې چې بیده وې؟ او داسې بیده تللی وم نو دا موږ غزل ټول دی یا زه خو خوند مې پر جلا کوي جلا خوند خوند یې وکړي بیخي. هم زموږ خو بیا دا غزلې پخوانۍ دي شعر هم پخوانی پخوانی هنرونه دې بیرته راژوندي کړو. دا نسته چې اوس نو موږ په شعر کې وایو هغه اوس خو بیا بله کم غزلې چې وایي راوتلي زلفې دي ماران دي ماران دي و لړمان دي و سره زر په خرابو کې پیدا کېږي نه نه دا دلیل دی وایي زر د بابک په کوټه کې پیدا کېږي زر د بابک په کوټه زر نه در شو کاکا زه خو د بابک زه خو د سره زر در شم دا خو سپین زر دا رقم سره زر هم شته هغه په خرابو کې پیدا کېږي په زړو زړو ځایونو کې خوراک ټیم پکار باره په خرابو کې راپسې ګرځي زر چې دی هغه په خرابو کې دا گچخانو ته د گچخانو اخوا ته مامتو ته زر صاحب نه کوي دا په کوټه کې پیدا او دا خو داسې دي دا ځینې پخواني خبرې دي دا ځینې متلونه دي دا متلونه بې ځایه نه جوړ اکثره بې ځایه دي زه اوس هغه بې ځایه ځایونه درته وایم اکثره ډېرې پر ځای دي دانه معنی یې بې ځایه دي اوس یو دغه متل ماته ډېر داسې بې ځایه معلومېږي خیر یا به یا بني چې وایي د زر قدر د زرګر سره دی سړی زر بیا چا غورځولی د زرو قدر د زرګر رښتیا هم دا یو څه دا متل خپل استعمال ځای لري هر ځای صحیح دی هم دا زر چې دی زر د زرو قدر هر څوک لري یوازې زرګر نه لري د زرو قدر دی وایي زر د زرو قدر د زرګر سره یو دا خبر بل چې وایي زر په کنډوالو کې دي زر وروره یا په بانکو کې هغه پخوا زمانه کې هغه رقم اوس بل رقم یا وروره د زرګر سره دي یا ګرد امریکا یوړله یا د اسرائیلو سره دي زر هلته په خرابو کې نو چیرې و نه په خرابو کې څوک بابکه دا د دې پورې ویلي دي اوس مثلا زه موټر ته ناست یم د دې عزت زما سره شته د دې ښه واله او خرابوالی زما سره شته که تا ور پورته کړم چې بابکه دا موټر دی ښه یې څنګه دي بد یې څنګه دي تا چې نه ښه در معلومېږي نه بد ستاسو خو دا رقم و چې هغه به د وزن مثلا 100 کیلو وړای سوای تا 200 کیلو راچولې دا قدر هغه بیا دی بیا وای هغه قدر بیا د لوټو سره دی دغه سره و شبا بټه د دې متل په اړه وخت سره زر دی دا خو بیخي پر ځای دي دا ځای متل دی دا 100% تر 100 چلای او څو راخواته کېلا 100% د نبی مبارک حدیث دی د وخت اړوند وایي زما امت د دوو شیانو په مقابل کې سخت په غفلت کې لوېدلي فارغه وخت او روغ صحت موږ نه د وخت څخه سم استفاده کړې ده نه مو د روغ صحت څخه نو وخت په حدیث شریف کې راغلی په متل کې خو بیخي نو او رښتیا هم وخت چې دی سره زر موږ چیرې ځای کوو د ځوانان وینو دغه کیسه و دا خو د مشرتوب پرې د خارجان راغلي و دا ساعت کې بو یا به دغه ون خو دی هم دغه کول په هغه سره چې د خلکو سره دغه کېږي باره ما ته ترجمان یم ول تاسو خورا ګاډي یاست مثلا افغانان چې موږ دا لرو تاسو چی شي لري باره مال موږ سره زر ډېر لرو دی راګیر ول چیرې دي سړی که دې وربشول خو وړي دغه د بابا صاحب دغه د کوتل چې ورته وایي دلته کاني طلا و او بیا چې د ملا صاحب سره هغه بیا چې غټ پوځي اډا و دلته د پخوا څخه دا دغه دلته زر پراته دي دی ورله ولم هغه ځای ته خیر دا موضوع نو باره مې ورته مال زر موږ ډېر لرو ول چیرې دي سړی مې ورښوه ول نو څنګه تا ول چې زر لرو اوس بیا واجب نشته باره مې ورته مال زر داسې ډېر لرو چې موږ وخت بیخي ډېر لرو باره ول څنګه مال خو تاسو وایاست چې وخت سره زر دي نو موږ وخت بیخي ډېر لرو او موږ وخت ګرد عمر ځای تاسې راځای کړي ډېر راځای کړي یا موږ خپل هم په ځینې شیانو کې غفلت کوو
ډېر غفلت مو مثال د خپله خبرې کړې. ماښام د جمعې شپه ده یو خبره ده بالکل ځوانان دي خوا نه بري ته ځوانان یاست وم دا خبره پر ځان باندې بده مه یا لګوي بابا. د جمعې په شپه چې دې بانډار ته کش تر ته ساره پورې نو چې لمان د پیشني چیلمان ورکي وو هغه بې ځایه مسخرې وو یو دا رقم مجلس چې بیخي نو دغه وخت پر دغه دا یو مثال در کو پر دې دی ضایع کوي مګر دا پر دې نه ضایع کوي چې کتاب راواخلي یو مطالعه وکړي یو حدیث وګوري یو د دنیا مثلا یو نور پرمختګونه وګوري یو ریاضي زده کړي یو کسب زده کړي هر یو عمل چې وکړي نو داسې زموږ ډېر وختونه د هغه ضایع سوي دي پسې راتېر څه دا زموږ مثلا دا ماوارو سپین ږیري دا د وارو مشران دا هم درته وایم داسې نه چې تاسو موږ ځوانان یاد کړو چې دا د ماپښین لمونځ وسي او دی راووځي دا د پیتایو ته او د مسجد بغل ته کښېني انو بارد په لاره کې په دې پسې خبره کړې دا څوک و څونه غټ سوی پلانکي زوی سلام یې ویلم پلانکی خو کاکا چې دا وخت دلته د مسجد ته د باندې راوتلی یې دا پیتاوي ته ناست یې تېروې یې د یو د بل غیبت کوې خو لاړ څه مسجد ته ننوځه یو نفل وکړه عبادت وکړه که هغه هم نه ملا صاحب ناست یې ورته ووایه چې مثلا ډېر کسان دا ماوارو ډېرې چې علم یې نه دی کړی دا هغه سره غټ سوي دي که نور نه یې دغه الګوبې سفاره چې دا ټول کې لا کال بعد وبره ختموي یو شي به دې سر خلاصېږي نو وخت ولې ضایع کوې موږ نه وایو چې ته سپین ږیری ته نو خامخا بیلچه او کلنګ ووایه یا چې ستا د وس کار یې کولی شي خبره ده نو د وخت څخه باید موږ استفاده ښه پوره وکړو نو خو ګوره داسې دي بانډار به یو ساعت یا دوه خو بلا باس یا در سهاره سهاره اوس نو در سهاره چې پر دې وخت تېر کړي سهار بیا هم د کار نه خو بدخوابه انو بیده د جمعې د سهار لمونځ قضا د جمعې د ورځې لمونځ قضا مازدیګر نو بیا راپورسې سترګې موږ یې نه نو زه بابا صاحب ته کاکا خو پرون سره بیا چې هلته ولاړ سي بیا هلته ورکېږي یا کچا ده یا بل شی دی یا بل شی دی نه تفریح خو راغلی داسې نه دی چې ته نو په تفریح دون له ځای نو باره بیا څه رقم چټلو که هغه خو نو باید که مالټي که کیږي خورو یا پوستکي نو بیا خلک خپل راځي امریکایان راځي پاکي یا څه ورته وایي یا خلایي مخلوق راځي پخوا دا د بارانیانو خبره چې تا وکړله خورا د بهار خارج خواته زور دی د دغه پرزما ته یو شی را په یاد دا استاد اول مې یو غزله ویلې وه هغه بیا دوی ترجمه کړله چې داسې لالو جواهر لري په دې ملک کې نه دي هغه د زموږ زمانانو هغه خبره زما وطن د لالونو خزانې زما دا چې راغله زموږ زمان په هر حال یې ګوتې چې ښه د لالونو خزانې راته یوړلې اوس زموږ خالي ډاک ته پرېښولو زیاتره ګرد پړه پر یوازې استاد اولمیر خوراکي ورغواړم ګرد دا هغه غزله ولې ویلې یا په هغه غزله نه دی هغه علم کوي په هر شي سر ګرځي مشتس نه خبره پاتېږي ما شو دې دغه ترجمه کړې ده ټوله د لالونو خزانې دي اشرف په دې هم خبر دی چې لالونو خزانې او شانګرد خارجانو یوړ دیم سو روان دي وای دا به شي دا زموږ سرمایه یې وړي ته په دې کې موږ ته زیاتره په شراکت سره نور حکومت کاکا اپ سرمایه یوړل وس انسانان هم یوړل انسانان هم یوړل دا سکسا دغه شل کاله یاد ډیر کسان دا وایي چې دلته کوم خلکو باندې سرمایه گذاري وسونه یعنی د پیسو د لیاز نه د علم د لیاز د یو تخنیک د لیاز چې په یو شي پیدله هغه بیرته د ځان سره دي ټول کړ په ونامو په بل نامه سیدی حالت ډیر سپک استعمالي داسې نه حالت بیا داس نه دی اوس ما ورځ یو آشنا مې دی بیخي د پونتونه پارغ دی وای اوس موږ ته په قدر په سترګ نه کتل کیږي وزیر صاحب دې سی ویلو پلانکې دې سی دی زما خارج دا کار مې سم سي منی کدا شپه لا تیر کړ بارا مال چې خارج ته ولاړ سي حالتونه بیا داستا علم ته چې تا د دې په افغانستان کې کړي د قدر په سترګو ته کتل کیږي باره ول و نو مالت الته برداسي او ریاست تر کوي د کمپنۍ مشر کوي د یو پونتون استاد کوي چې شي در کوي وای نو هغه کار نو خو مشته نه چاشه کار پیدا سي ځای به چوکیدار نو مال نو کم دي استاد علم سمره هغه تیم کار نه نو چیرې مصرف مال په ګور دغه هیواد پیسې پتا مصرف سی وي د ورس کاله مکتب ویلي بالکل پونتون یې مو تر باندې ولې دغه هیواد اوس چې ځای د کار دی اوس د ځای د زغم دی ځای چې مثلا د دې چې د خور دی خور دا نه چې مثلا ماځي قناعت په لښت سره وو معاشات کم دي یا سره زندېدلی اوس بیا ته خارج ته څخه اواله ته دا ستا علم ته په د علم په سترګه نه ګوري هغه کس چې هېڅ سواد یې نه کړي ډېر کسانو د خارجانو سره بیا کارونه کولي سواد بیا نه کړي یا بل ته
ستا په ژبه کلینر به و یو شی به پاکولی مزدور کار و دی و هغه هلته په یوه حساب دی زه یو ډاکټر پیژنم پاوک د لې یعنی فارغه ډاکټر دی د لې څه وخت عملی کار کړی ولاړی امریکا ته څو وخت بعد رالی خندلې ولما تر اوسه هلته چاته نه دي ویلي زه ډاکټر یم او نه واره کوي پیدا هم نه کوي چې چاته ووایم چې زه ډاکټر یم ډاکټر به سترګه نه درته بولي ول د ټلیفونانو په یو داسې کارخانه کې کار کوم چې دغه دی وارنټي ورته وایي چې د موبایل خراب سي په خپل موده کې بیرته راوړي دغه کمپنۍ بیا موتور جوړوي په دغه ځای کې ول زه یم ټلیفون راوړه دا ځینې واخل ته ورکه جوړ شو بیرته ورکه دا یو یعنی جوړو ټلیفون لازم نه جوړو ما راوړل کاریګر یم دلته مازیګر ځم ول په دغه کې هم د ډیرو یارانو په اصطلاح په ما کاست کې رویڅونه پر شو وظیفه درېدلې زه دغه دلته زه ډاکټر وم نو عملي کار خپل ملکی د خلکو د پردوم هغه څنګه ستا خدای شیرونه ډیر وای د زرو کده د زرګر څه دی هغه ځای ته راغله یعنی شاته خپل وطن کشمیر دی ما ته یادی د ارغنداو شینکی باغونه د بل عادت صاحب د تایب شیر نی ویلی دی نه سمیش دی د ځان سره شی شیر نه دی راوړي بس مر دغه کې ساده ورزما د پلار عجب نامي تور کور پاتې خیر دا شامل زر صابون غي وختي پدا زر صابون غي وختي پدا شعر و شاعري کې وڅ ما هم شعر نه دی راوړی چې نه وایي هم نه وایي نن به دای شعر وایي الو ماما خو سرماسي وایي بیرته پریږدي لا کتابچه په مټر کې پاتې ده او چې کتابچه ور سره وایم د سره نه په خلاصي او خط د بل چا دی باندې نه پای پکواله هغه بر سره راځي او هغه بر سره هغه بر ته وایي کتابچه یا زرغټی ته ونیسي وای دا چې لیکلی هغه درته په بتر شعر ما وایي او هغه شعر به زور تو وایم په یاد دی شعر د په یاد ستا کاکا وشه خیر وجه وایي وای به د قران چې شعر لیکل شعر وکړ سنگار شایسته چې کندهار ته ولاړ شو شعر چې معلومات وکړي د نو وایي هغه غزل د خو چا ویلې د وکړ سنگار شایسته چې کندهار ته ولاړ حبیب کندری په خوب می ولید د شپې چې کندهار ته ولاړ شو دا لیکلي دا رښتیا هم دی لیکلي چې پاور ستاره رښتیا هم دی لیکلي اسم خدای سي نو د خو نو هغه اصلي شی نه ولي د خو نو داسې نه و لیکلی د خو بیا لیکلي ول توپک را واخله زرغټه یې چې وښکار ته ولاړ ځان کې سنگار شایسته چې خارج ته ولاړ لندن ته خارج والله مور نه یاد کله ولیدم زاتره او پیدا هغه ور ټلیفون وکړ کله دلته بیا ولیدل زمزمه بعد نظم خارج ته یا خارج خپل خبره خپل وطن کشمیر ما ته یادی د افغانستان کې باغونه وطن کشمیر څو چند شایسته دی لالو ماما کشمیر مشبه دا خو وطن دی کاکا وزمر وطن خپل وطن کشمیر دی ما ته یادی د خپل وطن شین کې باغونه خو مهمه ساده باغونه څه شپته واره ورته مهمه دا چې مش کار ورته وکړو کار خو یو دا سدي پر دا جاپان چې امریکا ټم بم استعمال کوي خورا ډیر انسانان یې پکې ختم بالکل کاته دي سیستم یې ګرد نو خود اټم بم خو بیا یې هم نه کې پرېسما په دوه درو شارو یې استعمال نو دی ډیر سره ولویدل ډیر سره ضعیف پسول اقتصاد خو نو دی خو امریکا خو چې نور دغنی بر اقتصادي بندیز پسول اقتصاد نو دی د جاپانیانو دا نه دي کړی چې بارینو ملک پریشتي لاړل څوک اروپا ته څوک امریکا ته څوک بل ځای هغه د خپل وطن جوړ کړي اوس بیرته د نړۍ سره ډغره وي اتل ساته به کار کوو خوراکه پټاټا و یا شولي ورجی وي هغه چې اوس خلانه چې بازار کې خرڅي راغی بالکل مقاومت یې وکي کار یې وکي خپل وطن یې جوړ کړي نو کدا رقم اصول موږ په تسبات خدای چې پر موږ اټم لانه د استعمال سوی بابا قسم ده اټم د کمی خوا بابا کدا زموږ ته خلکو نظرونه نه یو کیږي هر یو ځان ته من دی هغه حقیقت پکې پټ دی بالکل او دا خبرم سي دي نو حقیقت په یو چا باندې منی بس نه پاستې درکاږي په اصطلاح باندې اټم بند بس وکړه د چی شي د ډوډۍ او
زه به د ډوډۍ بندوبست وکړم تاسې نو بره راځئ د خیره سره دغه مه کوئ داسې نه چې دلې زه خبرېږم اټم مو جوړ کړی پس خطا کړی مو دی دا زر صاحب خورا خطرناکه سړی دی دا بیا په تخنیک خورا دغه دا چې شو دی بابا کوزه ده کوزه دغه دی بابا کولی شي دغه کوزې سم ګوره دا د ژړو کوزه درته جوړه دې خواته بله کوزه پرته دا پخوا د خاورو هغه رقم نو کې شوروا ښه خوندوره سلاته ملاته تیار شوروا کې سلاته شلغم سره برابر کړو و یا شانو برابرې لنو ماما دغه دی خو هغه تېر او تخونو دغه څه د ډوډۍ کمښت و ما دې تو ویله خو دا زیرې به راتلې خو د ورځې مو شپږ زیرې ورکولې نه دی انو دا تایم باندې ټول مال غملا چې لا مو ورستو مال کاکا مېلمانه دي موږ خپله د څو ورته وایي ګونۍ وړه په څو دي دلته خوارۍ نشته دلته د ورځې شپږ نفره زیرو ته ولاړ باره مې مولوي صاحب ته ونه مال مولوي صاحب دا 20 کاله مو زیرا درکړی دغه یې څو میاشتې مال تخفیف وکړئ بخښه وکړئ نیمه به درکوو باره ول نو خو زموږ هم خوراک دی خو مال خو موږ دغه راکامې خو ګرده کیسه سره باید ګزاره سره وکړو انو بس دا او تا د خیره د ډوډۍ شکلو مال الله دې مو وساتي خدای تعالی دې ټوله وساتي یو ولاکه دروځم لسه او پکات بس چې دې مشته سکون نه لرو سکون قرار صبر نه لرو سکون نه لرو نه دی دغه ته مشته شوای په باندې و مټال دی خو هغه صبر ته سکون سکون نه لرو په دې وجه موږ الذل کوو دا راوړو رسم ډیر دی رسم ډیر راته پراتی به شل شان موږ خرو به یو شي نه ځان لوړ ته ګورو کښته دا خبره ده زه چوم ډوډۍ به تیار کړې وای دغه دی باید واکه سره زه دغه ورور وای جر راولي وای دې به خبره نه کې ډوډۍ به وخوري ډوډۍ به ژر وژې درځي یا الله ساعت مې پیغام پرې شوی زه نه خورم ته سوارسي زر صاحب خو نو وای دغه دی یو څه دا صاحب تکلیف ورکړي نام کوي ژر یې ووایه هغه د نقصه او معاینات ما ولیدله ښه وا د په رزلټ کې د دا ساوي درځي چې ډوډۍ ګولا به وخورو یا الله والا نصیب فراغ راځه ته بیخي داسې د مخ یو دې پیر دا سنی چې باره هغه کړی ماته کړی دی زه ستا زور راوړلی چې اوس هم به دا ماته